الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. الله تعالی فرمایي د خدای په لاره کې د هغو په خلاف وجنګېږئ چې ستاسو خلاف جنګېږي او تعدي او تېری مه کوئ چې تېري کوونکي الله تعالی نه خوښوي. قرآن ټول انساني جنگونه په دوه ډولو ویشي، سره هغه مختلفو شعارونو رنګونو چې ورکوي. ټول جنگونه د تاریخ په اوږدو کې تر نن پورې او تر قیامته پورې به فقط دوه ډوله د الله تعالی په لار کې جنگ او د طاغوت لپاره جنگ. ټول جنگونه له دې دوه ډولونو نه بهر نه پاتې کېږي. د الله تعالی په لار کې جنگ هغه دی چې موخه یې هدف یې د جنګیالیو هدف یې د الله تعالی دین قایمول، د کلمت الله لوړول، د مظلومانو مرګرتیا، د ظالمانو مقابله، د امنیت، عدالت او قسط تامینول او د انسان له بندګي د انسان ژغورل. قرآن د دې لارې جنګیالیو ته د اولیاء الله او انصار الله نوم ورکړی، هغه چې ارمان یې همدا ده او د همدې ارمان د تحقق لپاره جنګیږي. الله تعالی دغو مؤمنو جنګیالیو ته د اولیاء الله او انصار الله نوم ورکړ. د خدای دوستان او د خدای مل انصار د خدای، او الله تعالی د هغوی د بریا وعده او ژمنه کړې. حتما پیغمبران هم بریالي کوو او څوک چې د ما په لاره کې جنګیږي هغوی به هم بریالي کوو. دا د الله تعالی قاطع او نه بدلیدونکې ژمنه او وعده ده د ده په لاره کې د جنګیالیو سره. قرآن نور ټول جنګونه تر هر نامه او شعار لاندې چې د طاغوت لپاره جنګ ګڼي، او جنګیالي هم د اولیاء او شیطان په نامه یادوي. دوی د شیطان دوستان او ملګري دي. د الله تعالی په لار کې جنگ خپل اصول لري، حدود لري، ضوابط لري، مقتضیات، آداب او اخلاق لري، او د دې لارې حقیقي جنګیالي او مجاهد هغه دي چې د ضوابطو او مقتضیاتو مراعات کوي. ډېر ځله یو جنګیالی دین ته دومره صدمه رسوي، د اسلام او د دین په نامه جنګیالی چې دشمن یې نشي رسولی. د هغه اخلاق، د هغه چلند، له دوست او دشمن سره د هغه معامله داسې وي چې خلک له دین نه متنفر کړي، او دوی چې کومه صدمه دین ته رسوي اصلي دشمنان یې نشي رسولی. دا حدود او ضوابط کوم دي؟ قرآن د دې ډېر تفصیل سره وضاحت کړی. دا چې جنگ به د ایمان په حکم خپل عقیدې نه راټوکېدلی باور
د دې په حکم دی له دین او حق دفاع او د مظلوم ملګرتیا به خپل ایمانی او دینی وجیبه ګڼي همداسې لکه لمونځ او روژه د دې د لمانځه او جهاد ترمنځ باید له دې بابته هېڅ توپیر نه وي جهاد یې په سنګرونو کې هم باید دغسې وي لکه په جماعت کې لمونځ نه به کوم مادي غرض لري او نه نفسي غوښتنه د مادي اغراضو لپاره به نه جنګېږي د نفسي غوښتنو لپاره به وسله نه اخلي لکه چې قرآن فرمایي فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة ومن یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما نو د الله تعالی په لار کې د هغه وجنګېږي چې د دنیا ژوند په آخرت بدلوي هدف یې دنیایي ژوند برابرول نه دی بلکې خپل اخروي ژوند برابرول دی حاضر دی دنیا په آخرت بدله کړي د آخرت د بریا لپاره خپل دنیا قرباني کوي او څوک چې د الله تعالی په لار کې وجنګېږي ووژل شي یا غالب او بریالی شي نو ژر به الله تعالی هغه ته ستر اجر ورکړي یعنی چې د الله تعالی په لار کې هر څوک د جنګېدو وړتیا نه لري هر جنګیالي ته د مجاهد نوم نشو ورکولی هغه د الله تعالی د لارې مجاهد نشو ګڼلی چې یوازې شعار یې دا د اسلام لپاره جنګېږم د دین لپاره جنګېږم دا کافي نه ده یوازې هغه څوک د دې وړ ګڼي چې هدف یې د الله تعالی رضا ترلاسه کول خپل ژوند د الله تعالی په لار کې قرباني کول او دې ته تیاری چې له خپلو ټولو دنیوي ګټو د الله تعالی لپاره تېر شي دې ته چمتو وي د دې لپاره چې اخروي فلاح او سعادت یې په برخه شي د الله تعالی په وړاندې بریالی او فائز وګڼل شي که دا شهید شي هم بریالی دی او که غازی هم شي بریالی الهي معیارونو کې واقعي بریالی مجاهد هغه ده چې بس د الله تعالی په لاره کې او دغه د رضا ترلاسه کولو دغه د کلمې لوړولو لپاره یې وسله اخیستې او جنګېدلی که شهید شو هم بریالی دی او که غازی هم شو یوازې د هغه چا په خلاف جنګېږي چې د په خلاف یې توره لتې کې راایستلی یعنی له هغه سره چې د اسلام په ضد جنګېږي د مسلمانانو په ضد جنګېږي یوازې دغه په خلاف جنګېږي دغه جنگ مخالف لوری څرګند ده هغه یوازې د هغه چا په خلاف جنګېږي چې وسله یې رایستلې د ده په خلاف د ده د دین او د ایمان او د مذهب خلاف د همدې په خلاف د جنګېدو دنده لري دا یې وجیبه ده یوازې له همدې سره به جنګېږي او له همدې سره هم چې د اسلام په ضد یې وسله پورته کړې او ستا په خلاف جنګېږي د دوی په ارتباط به هم تیری نه کوي له حدودو به نه تیریږي خدای داسې تیری کوونکي نه خوښېږي شعار یې د الله د دین په لاره کې جهاد ده ولې عملا هغه له حدودو له اوامرو ضوابطو نه عدول کوي او تیری کوي یعنی له هغو سره د جګړې اجازه درکړل شوې چې له تاسو سره جنګېږي خو په جنګ کې به هم د اسلام اصولو او حدودو ته التزام او تمکین لري له تیری او زیاتی به ځان ساتي ښځې ماشومان او بوډاګان به نه وژني له داسې جنګ نه به ډډه کوي چې په نتیجه کې ښځې ماشومان او بوډاګان وژل کېږي عام بې ګناه غیر محارب وګړي وژل کېږي
له داسې جنگ نه او په داسې ځای کې او وخت کې به له جنگ نه ډډه کوي چې په نتیجه کې عام وګړو ته ښځو ماشومانو او بوډاګانو ته صدمه رسیږي او وژل کیږي. ونو او فصلونو ته به اور نه اچوئ، له تیري ځان وساتئ. عامه تاسیسات به نه تخریبوئ، عبادت ځایونو ته به زیان نه رسوئ، د هغه سپکاوی به نه کوئ، حتی که ستا د دشمن عبادت ځایونه دي. د دشمن مړي به نه مسله کوئ، لاس غوږ نور اعضا به یې نه قطع کوئ. د مړو سپکاوی به نه کوئ، په احترام او درناوي سره به یې ښخوئ. ستا یا ستا د مقابل لوري د جنگ او مقاومت له پلوه، که دا مقابل لوری د مؤمن وي او یا کافر، عام وګړو ته باید صدمه ونه رسېږي. باید ټول تدابیر مراعات کړي چې له دغسې جنگ نه ډډه وشي چې د هغه په نتیجه کې ستا په لاس او ستا د مقابل لوري په لاس یو بېګناه انسان وژل کېږي. ته په دې کې ماخوذ یې، له تا به پوښتنه کېږي ولې د دغسې جنگ وکړ، داسې وخت انتخاب کړ، داسې ځای د انتخاب کړ د جنگ لپاره چې په نتیجه کې عام بېګناه وګړي چې وژل یې حرام دي، الله تعالی د هغوی وژل حرام کړي، دوی وژل کېږي. ته په دې کې ماخوذ یې، له تا نه به الله تعالی پوښتنه کوي. که دا عام وګړي مؤمن وي یا کافر، د دواړو وژل الله تعالی حرام کړي. د هر ژوي د هر زیرو وژل یې په ناحقه حرام کړي. باک نه لري چې که دا کافر دی او که مؤمن. په خپلو ژمنو به وفا کوئ، حتی له همدې محارب دشمن سره. د خیانت او غدر به ډډه کوئ. د دشمن سره په خپله معامله کې هم دوست او مؤمن خو پرېږدئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د همدغه اسلامي لارښوونو په رڼا کې دغسې مجاهد شخصیتونه وروزل چې له ده سره نږدې 10,000 جنګیالي په وسلو سنبال د مکې ښار ته داخل شول. دشمن د مقاومت توان نه درلوده. د داسې دشمن سیمې او ښار ته چې 10 کاله له هغوی سره جنګېدلی و. د چا پلار وژلی وي، د چا زوی وژلی وي، د چا ورور وژلی وي، د چا کور نیولی وي، د چا ځمکه غصب کړې وه، له مکې نه یې شړلی و، تعذیب کړی و، شکنجه کړی و، ځورولی و. د همدغسې دشمن سیمې ته داخل شو. د ده د دین دشمن، د هغه د خدای دشمن، د هغه د پیغمبر دشمن. ټول جنګونه چې په دې 10 کلونو کې د مسلمانانو خلاف شوي دوی کړي وو. د همدغسې دشمن سیمې ته ننوتی 10,000 جنګیالي او اعلان یې کړی چې چا د خپل کور دړه په ځان پسې وتړله خوندي ده، یعنې څوک یې کور ته ننوتلی نه شي، د چا د کور دړه پرانیستلی نه شي. دا خو پرېږده چې انتقام واخلي، له خپل دشمن نه غچ واخلي، هغه چې پلار ورور او زوی ورته وژلی، د کور دړه هم نشي خلاصولی. نه یوازې د هر عادي د مکې اوسېدونکو په ارتباط همدا اعلان وشو چې چا د کور دړه وتړله هغه مسون دی، دغه خپل کور یې د امن او د پناه ځای ده. یوازې د کور دروازه تړل کافي دی، بلکې د هغوی د ستر مشر
ابو سفیان چې جنگونه ټول دغه د کورنۍ تر قیادت لاندې د اسلام او د پیغمبر په خلاف شوی. دغه په ارتباط اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان کور ته ننوت خوندي ده. د مشرکینو سالار، د اسلام او د پیغمبر د دشمنانو مشر، دغه کور د امن کور اعلانېږي. له قریشو چې څوک هم دغه کور ته ننوتلی دي هغه خوندي وو. 10,000 نفر جنګیالي ننوتلي دي له وسلو سره. د چا پزه وینه نه شو، د چا مال غصب نه شو، څوک اهانت نه شو، توهین نه شو، تحقیر نه شو، د چا مال غصب نه شو، د چا د کور دړه خلاصه نه شو. یعنی چې د مسلمان جنگ باید دغسې ښارونو ته ننوتل هم باید همداسې. د اسلام تقاضا ده، د پیغمبر سنت هم ده. سنت یوازې مسواک نه ده، آسان سنتونه. جنگ کې هم موږ سنتونه لرو. یو له دې څرګندو او مهمو سنتونو هم دا ده. پیغمبر علیه السلام مکې ته ننوتلی په داسې حال کې چې د ده د مخالفینو د هیچ چا حتی معمولي سپکاوی هم نه ده شوی. او پوهېږئ کله چې پیغمبر علیه السلام د کعبې خواته ودرېدو او قریش هم دغه مخې ته ولاړ او د ټولو سترګې هم له شرمه ټیټې او سرونه ټیټ او له خپلو کړنو هم ډېر پښیمان. پیغمبر علیه السلام له دوی نه پوښتنه کوي له ما نه څه انتظار لرئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي له ما نه څه انتظار لرئ؟ د خپلو ټولو سوابقو ته په پام سره نن له ما نه ستاسو انتظار څه دی؟ او هغوی ورته وایي چې له یوه مهربان او کریم ورور نه چې کوم انتظار کېدی شي له تا نه هم دا انتظار لرو. او هغه هم د دوی په ارتباط فرمایي چې ځئ نو تاسو آزاد یې. له چا نه یې پوښتنه ونه کړه، څوک یې محاکمه نه کړ د خپلو مخکنیو جنایاتو له کبله. په دوی کې داسې خلک هم وو چې د ده تره یې وژلی و. وژل خو څه کوي، مسله کړی و، سینه یې ورته څیرلې وه او ځیګر باندې یې خوله لګولې. داسې هم و. دغو ټولو نه د هېچ چا نه انتقام وانه اخیست. له خالد نه هم انتقام وانه اخیست، د احد د جنگ قماندان چې په هغه جنگ کې نږدې 80 تنه جلیل القدر صحابي د پیغمبر علیه السلام یاران جنګیالي په شهادت رسېدل. له هغه نه هم انتقام وانه اخیست. یعنی په جنگ کې سنت دا ده د ښارونو د فتح کولو په ارتباط پیغمبر سنت هم دا ده. راشئ دا د پیغمبر علیه السلام سنت او د مکې فتح دغه په لاس او د دغو قرآني لارښوونو په رڼا کې روانې جګړې ته هم یو نظر واچو. دلته اوس روان دی. له دواړو خواو د الله اکبر چغې اوریدل کېږي. واقعیت دا دی کله چې دین د جاهل او غرضي انسان په لاس کې پریوزي، دا د دین لپاره تر ټولو ستر آفت دی. د دین د ناکامي او لوی عامل هم دا دی هلته د دین آفت پیل شي چې دین د دغسې خلکو په لاس کې پریوزي، په غرض و مرض اخته، جاهل او ناپوه. حکومت هره ورځ ادعا کوي چې په تېرو 24 ساعتونو کې
تر 100 زیات طالبان دوی وژلي هره ورځ تر 104 پورې خو مو لیدلی دي چې ویلي په 13 ساعتونو کې 104 طالب جنګیالي وژلي دي. له رسنیو او په اصطلاح آزادو مراجعو اورېدل کېږي چې په 13 میاشتو کې په زرګونو غیر نظامیان وژل شوي دي. په زرګونو. دقیق رقم به ډېر وروسته معلومیږي. لومړی کچې مسؤلین وایي چې هره ورځ 200 نه تر 600 کسان په وینو کې رغړي. له دې نه قیاس کولی شئ چې په دې 4-5 میاشتو کې به څومره افغانان وژل شوي. په لسګونو زره کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته مجبور شوي. په جنګي سیمو کې په لارو او کوڅو کې مړي او زخمیان پراته دي. څوک مړي او زخمیان هم نشي انتقالولی. په کلو، ښارونو، روغتونونو، ښوونځیو راکټ او بمونه ورېږي. د هلمند، تخار، کندهار، هرات، جوزجان او نورو ولایاتو په مراکزو کې شدید جنګونه روان دي. امریکایي ځواکونه یو ځل بیا د کابل حکومت مرستې ته رادانګلې او په همدغو ښارونو کې د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو او پټنځایونو باندې بمونه او راکټې وروي. خبره دې حد ته ورسېده چې امریکا یو ځل بیا بیدو 50 جازونو نه هم په دې جنګونو کې استفاده وکړه. په هرات باندې ریموټ کنټرول بمونه ورول او وزارت دفاع د متحده ایالاتو وزارت دفاع اعلان کوي چې موږ د کابل حکومت د حمایت لپاره دغه بریدونو ته ادامه ورکړو. له هر افغان سره دا پوښتنه ده د دې پراخو وژنو، وینو تویېدو، ویجاړیو، مهاجرتونو، دغو کړاوونو سره چې عام ولس مخامخ دی. مسؤلیت د چا په غاړه ده؟ د داسې بیهوده او خونړي جنګ لپاره کومه شرعي او عقلي توجیه او مبرر هم موندلی شو؟ موږ ته هم ووایه. د دې انتقامي وژنو، لوټمار، غارت، د عزتونو لوټل، د سلګونو زرو عزتمنو بېګناه کورنیو په داسې حال کې هجرت ته مجبورول چې هر څه ترې په ورانو کورونو کې ترې پاته شوی. هر څه د خپلو شهیدانو او زخمیانو د انتقال مجال هم په لاس نه ورځي. ځینې له دغو جنګي ښارونو د نورو ښارونو په لور تش لاس د کومې سرپناه په موندلو په ارتباط له هیلې او تمې پرته خوځېږي د مجهول برخلیک په لور. نه پوهېږي سرپناه به هم چېرته ومومي که نه. په داسې حال کې چې دغو ګاونډیو هم خپلې پولې د هغوی په مخ تړلې، ځینې سره له دې د ګاونډیو په لور خوځېږي. په دې هم نه پوهېږي چې تېرېدی شي که نه، چاره نه لري. خپله هڅه به کوي له دې اور نه باید خپل ځان او ماشومان وژغوري. ما ته یو چا ویل چې په تخار کې له خپل کور نه په داسې حالت کې ووتلو چې بس هر څه پرېښودل، فقط له جامو سره وتلی. او ګاونډی مې له خپلو ماشومانو مېرمنې سره یو ځای فیصله یې کړې چې ځم ایران ته. د تخار نه به پیاده خوځېدو د ایران په لور.
همدا حالت ده. یو ځل راشئ د خپل ځان په همدغسې یو حالت کې ووینئ چې که ستا په کورنۍ همداسې حالت راسي. د کلي شاوخوا کې د بمونه ورېدله، کلی وران شوی، جومات یې وران شوی او ته مجبور یې چې سیمه پرېږدې. ماشومان درغاړې، مېرمن دې درغاړې، په ټول هېواد کې هم د پناه ځای نه لري، تش لاس دروم یې هر څه په سیمې کې پرېږدې. ستا به څه حالت دی؟ نن په زرګونو کورنۍ له همدغسې حالت سره مخامخ دي. آیا څوک شته چې د داسې ناکام خونړي جنگ لپاره کومه توجیه، مبرر او دلیل هم وړاندې کړی شي چې ځان ورباندې قانع کړي او بل افغان ورباندې قانع کړي؟ او شیطان به هر څه ورته مزین کړي او حتی ګمان به هم کوي چې له همدغه جنګ نه مخامخ درومي د جنت لوري ته. شیطان به ورته دغسې هم توجیه مزین کړي. ولې واقعا د چا په سر کې چې عقل او په زړه کې ایمان یې د داسې جنګ لپاره توجیه او مبرر نشي وړاندې کولی. هر افغاني لوری چې له معقول او مشروع او سوله-ییز حل سره د بحران د حل یو معقول او مشروع طرح سره توافق وکړي، حزب اسلامي په خپله هم چمتو دی دغه په څنګ کې ودرېږي، حمایت یې کړي او هم له افغان ولس وغواړي چې د همدغه لوري حمایت ته ملا وتړي. یوازې د طرح په وړاندې کولو باندې باید اکتفا ونه شي. لکه چې قرآن موږ مکلف کړي یو د هغه لوري څنګ ته په ودرېدو باندې چې بغاوت کوي او له سولې سره مخالفت کوي. شریعت موږ په دې باندې مکلف کړي، قرآن صریح آیت کې موږ په دې باندې مکلف کړي. موږ هم د سولې په ارتباط طرح وړاندې کوو، هم تصمیم دا دی چې کوم لوری له دغسې یو معقولې طرحې سره توافق وکړي دغه په څنګ کې ودرېږو. دا حمایت خپله وجیبه ګڼو. د قرآن لارښوونه همدا ده. باور مو دا دی چې د ملت غوڅ اکثریت همدا غواړي او دې ته چمتو دی چې د جنګ غوښتونکو په ضد پاسي او د هغه لوري ملاتړ وکړي چې د بحران د حل لپاره واضح، عملي، اسلامي او افغاني حل لار ولري. یا له همدغسې یو واضح او عملي او مشروع حل لارې سره توافق وکړي. متاسفانه تر دغه شیبې پورې له دغو دواړو جنګي لورو یو هم د بحران نه د وتلو په ارتباط واضح طرح نه لري. آیاتونه کښېني خو نه پوهېږي چې کوم لوري ته روان دی، نتیجه به یې څه وي. حل لاره باید څو اساسي مطالب احتوا کړي. اول مشروط اوربان د مذاکراتو له پیل سره سم مشروط اوربان چې د مذاکراتو په نتیجه کې به دا په دایمي اوربان بدلیږي. لومړی خبره چې دواړه لوري د مذاکراتو مختلف لوري باید ورباندې توافق وکړي همدا د دې وینې تویېدو سلسله بندول، د جنگ توقف، که څه هم مشروط وي، څوک د خپلې مشروط غوښتنې وړاندې کړي، مذاکرات پیل شي د سولې په فضا کې، د اوربند په فضا کې، او چې کله هم د هغوی غوښتنې ترسره شولې، توافق رامنځته شو، دا مشروط او موقت اوربند په دایمي اوربند بدل شو. په سوله-ییزه توګه یوه داسې انتقالي غیر ائتلافي او لنډمهال حکومت ته د قدرت انتقال چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي، د دواړو د اوسني جنګي لورو په شمول یو نوی حکومت انتقالي لنډمهاله غیر ائتلافي چې قدرت او وزارتونه به په ګوندونو باندې نه ویشل کېږي، په جنګي لورو به نه ویشل کېږي، په سیاسي ډلو به نه ویشل کېږي، ټولو لورو ته د منلو وړ انتقالي لنډمهاله حکومت له داسې شخصیتونو جوړ شوی چې نه په جنګي جنایتونو تورن وي
نه د اشغالګرانو په ملګرتیا، نه د یوې ډلې په نسبت تعصب ولري او نه د بلې ډلې په خلاف دشمني. لاسونه یې نه د افغانانو په وینو سره وي او نه په خیانت، فساد، غصب او لوټمار ککړ. دریم، د حکومت به په انتقالي مرحلې کې د تصمیم داسې مقتدر عالی شورا لري چې د ټولو اغیزمنو سیاسي او نظامی لورو مشران به یې غړي او انتقالي حکومت به په مهمو ملي مسایلو کې د دې شورا د پریکړو مجري او نافذ کوونکی وي. څلورم، په همدې انتقالي موده کې به د جمهوري ریاست، ولسي جرګې او محلي شوراګانو لپاره د اسلامي اصولو او لارښوونو په رڼا کې شفاف او عادلانه انتخابات ترسره کیږي او قدرت به منتخب حکومت ته انتقالیږي. پنځم، د اساسي قانون او راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه به داسې ستره شورا وروستی تصمیم نیسي چې د ټول ملت واقعي ممثله مرجع وي او غړي د ملت له اعتماد او حمایت برخمن، د ملت له لوري ټاکل شوي غوره شوي منتخب استازي د دې سترې شورا غړي. دا قضایا نه په دوحه کې څېړل کېدی شي او نه د افغان ولس برخلیک د څو جنګي لورو معاملهګریو ته محول کېدلی شي. قطعا د منلو وړ نه ده او هیڅ شریف افغان به یې ونه مني چې په دوحه کې دي څو لوري په خپلو منځونو کې د بهرنیو په وساطت کښېني او د افغانستان د اساسي قانون په ارتباطي خبرې وکړي. دا د ټوکو د ملنډو کار نه دی. افغانان په هیڅ صورت کې داسې مذاکرات نه مني او داسې توافق نه مني او دا بحران نشي حل کولی. د اساسي قانون او نورو مهمو ملي مسایلو په ارتباط باید هغه مهال بحث وشي چې جګړه پای ته رسېدلې، سوله تعمیل شوې، ټولو ته منلو وړ یو حکومت رامنځته شوی، انتخابات ترسره شوي، د ملت منتخب استازي پیژندل شوي، د هغوی د همدغه منتخب استازو مجموعه به راټولیږي او ستره ملي شورا به دایریږي. هماغه به د اساسي قانون او د راتلونکي نظام په ارتباط وروستی تصمیم نیسي. شپږم، په دغو اساسي قضایاو د توافق په صورت کې او له هغه وروسته چې په اړه لازم عملي ګامونه واخیستلی شي، د لازم عملي اقداماتو وروسته باید ټول نظامی سیاسي محبوسین آزاد شي. ټول هغه افغانان چې د نظامی فعالیتونو له کبله نیول شوي یا د سیاسي فعالیتونو له کبله یا د اشغالګرانو د مخالفت له کبله، دا باید بلا قید و شرط آزاد شي. ولی وروسته له هغه چې په دې ټولو مواردو کې لازمي توافقات هم شوي او لازم عملي ګامونه هم اوچت شوي او له تورو فهرستونو د ټولو هغو نومونه حذفول چې اشغالګرانو په خپلو تورو فهرستونو کې نیولي. د حزب اسلامي موقف دا دی، هر لوری چې په صادقانه او څرګنده توګه د جنگ او بحران ختمولو اراده څرګنده کړي او واقعي سولې ته د رسیدو لپاره دغسې یو جامع، معقوله، عملي، مشروع طرح ولري، ملت ته یې وړاندې کړي او په واضح او څرګندو الفاظو اعلان کړي د رسمي موقف په توګه، د اعلامیې په توګه چې د دې لوري موقف دغه دی، دې ټولو ته چمتو دی، اوربند ته چمتو دی، موقت انتقالي حکومت جوړېدو سره توافق کوي او دا نور مسایل ټول له دې سره موافق دي، انتخابات مني. که کوم لوری همدغسې یو موقف اختیار کړي، حزب اسلامي چمتو دی د دغه لوري په څنګ کې ودرېږي او د هغه لوري په ضد یې ملګرتیا وکړي چې د جنګ پر دوام ټینګار کوي
او غواړي خپل ناولې اراده د پردیو د مټو په زور پر افغانانو تحمیل کړي. دوی ته وایي له خدای نه وویرېږئ، په دې مظلوم افغان ولس باندې رحم وکړئ. داسې لار نور مه اختیاروئ چې د افغانانو مزید وینې توی شي. خدای ته مخه کړئ او د ایمان پر رڼا کې قضاوت وکړئ چې له خپل عقل سره مشوره وکړئ چې تاسو ته کوم مجوز درکوي چې دغه کار ته دوام ورکوي. تعصب دی د هغه چا په حال چې د دغسې جنګ فتوا ورکوي. تعصب او تعجب دی د هغه چا په حال چې دغسې جنګ لپاره توجیه لټوي او د هغه چا ملګرتیا کوي چې بس د مجهول برخلیک په لوري تابع وي. کار یې د افغان له وینو تویولو نه بل څه نه ده. په جنګ یې هم له دې نه پرته بله نتیجه نه مرتب کېږي. هېڅ ډاډ او تضمین هم نه لري چې دا جنگ به یو مثبته نتیجه ورکړي. بس فقط غواړي چې دا جنگ دوام وکړي. همدا یې ماموریت ده، همدا یې دنده ده. له همدې تغذیه کېږي متاسفانه. د خوراکه ګولۍ د افغانانو په وینو باندې لړلې ده. له همدې جنگ نه هغوی تغذیه کېږي. دعا کوو چې الله تعالی موږ ته دا توفیق را په برخه کړي چې خپل ایمانی مسئولیت د اسلام، ملت او هیواد په ارتباط ادا کړي او له دې دردناک حالت د خپل مظلوم او دردېدلي ولس په ژغورنې کې یو ځل بیا د مخکې پسې د فعالې او ځلانډې ونډې درلودو سعادت او افتخار ترلاسه کړو. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.